سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. افغانستان کې ولې ډېرې زلزلې کېږي نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تېرې اونۍ د افغانستان سویل ختیځ کې یوې نسبتا شدیدې زلزلې تر زرو ډېر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نور ټپیان کړل. د دې زلزلې له کبله ډېر زیان د پکتیکا ګیان ولسوالۍ کې واوښت او سلګونه کورونه پکې ونړېدل. دا په تېر څه باندې 2 لسیز افغانستان کې تر ټولو مرګونې زلزله وه. پوښتنه دا ده چې افغانستان کې دومره ډېرې زلزلې ولې کېږي؟ زلزله هغه مهال کېږي چې د ځمکې سطحې د جوړونکي تکتونیکي صفحو یا پلیټونو په اوږدو کې ناڅاپي خوځښت راشي. د فالټ رینز په نوم ماتېدنې هغه ځایونو کې رامنځته کېږي چې دغه پلیټونونه پکې ټکر کوي. افغانستان زلزلې ته ځکه ډېر مناسب دی چې پر بېلابېلو فالټ رینونو پراته دي او د هند او روسیه پلیټونونه هم دلته سره یوځای کېږي. یوازې تېرې 2 اونۍ کې د افغانستان او شاوخوا 10 داسې زلزلې ثبت شوي ریختري په کچه یې 4 او یا تر دې لوړ وي. همداراز تېر کال دلته د ریختر په کچه د 1.5 او 4 درجو ترمنځ 219 زلزلې ثبت شوي. دا زلزله ولې مرګونې وه؟ دا زلزله د ځمکې سطحې د هند او روسیه پلیټونو ترمنځ د ټکر پایله کې رامنځته شوه. د امریکا فدرال بیړنی مدیریت اژانس په وینا د ریختر په کچه دغه 5.9 زلزله د 415,000 تنه TNT مواد د چاودنې یا د جاپان په هیروشیما غورځول شوي اتومي بم د انرژي 30 برابره وه. د زلزلې ټکانونو تر 500 کیلومتره هغه خوا پاکستان او هند کې هم محسوس شوه. د بریتانیا جیولوجیکي سروې ریګ د پیژندونکي ډاکټر بریان پاپټي وایي یو لامل یې چې د زلزلې ویجاړ او مرګ ژوبله واړوله دا وه چې د ځمکې تر سطحې یوازې 50 کیلومتره لاندې وشوه. هغه وویل د همالیا غرونو لمنې د افغانستان له همدې سیمې پیلېږي. دلته تکتونیکي صفحې مخامخ نه دي جنګېدلې بلکې لکه یو پر بل ښورېدلې دي. همدا لامل دی چې د سیمو کې زلزله ډیره ژوره نه وه او د ځمکې سطحه ته نږدې وه. ډاکټر پپټي په وینا دا زلزله د منځي کچه وه خو د اغیزې له اړخ ډیره ویجاړونکې ثابته شوه. ولې افغانستان کې زلزلې ډیرې ویجاړې رامنځته کوي؟ ډاکټر پپټي وایي جاپان او د سویلي امریکا هیوادونو تر افغانستان ډیرې زلزلې کېږي خو افغانستان کې ځکه زیانونکي دي چې ودانۍ یې د زلزلې په وړاندې مقاومت نه لري. نوموړي زیانونه افغانستان کې ودانۍ معمولا له خټو خښتو او لرګیو جوړیږي یا پکې کمزوره سمنټ کارول کیږي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.